ټرمپ ملا برادر ته ګواښ کړی و چې ټول کلی بمباروي. ټرمپ ملا برادر ته ګواښ کړی و چې ټول کلی بمباروي. د ټرمپ د ماموریت په اړه د یو کتاب لیکوال چې تر ډیره حکومتي ادارو ته نږدې پاتې شوی او د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د سپینې ماڼۍ د کارکونکو مشر ووایي چې ټرمپ ملا برادر ته ګواښ کړی و چې پر ټول کلي به یې هوایي برید وکړي. د راپورونو له مخې هغه مهال چې په 2020 کال کې ټرمپ له ملا برادر سره ټلیفوني مکالمه لرله، نو نوموړي ته ویلي و که پر خپل ژمنه عمل ونه کړي او د ده د لاسه کوم امریکایي عسکر ته زیان ورسیږي، نو د ملا برادر پر ټول کلي به هوایي برید وکړي. ټرمپ همداراز ټینګار کړی و چې د ملا برادر کلی ور معلوم دی. د بشري حقوقو څارونکي وایي چې د ټرمپ دا کار له ټولو نړیوالو قوانینو سرغړونه وه او بشري جنایت دی. د دوی په خبره د ملکیانو پر یو کلي د بمبار ګواښ او له دې کلمو د فشار په توګه استفاده کول غیر انساني عمل او بشر ضد جنایت دی.